بسم الله الرحمن الرحیم. د ټولو نه مخکې زه ټول افغان ولس ته د مینې نه ډک سلامونه وړاندې کوم. زما د نننۍ بیانیې موضوع ده پاکستان چا او ولې جوړ کړی و. ګرانو وطنوالو، د پاکستان د جوړېدو وروسته چې کله د هندوستان نه راغلي مهاجر په لارو کوڅو کې بې یار و مددګار پراته وو، د هغوی د ښځو عزت په خطر کې و او نور په لکونو مهاجر لا په لاره وو. نو یو څو اونۍ وروسته په سپتمبر کال 1940 کې په کراچۍ کې په ګورنر جنرال هاوس کې یو دولتي دعوت شوی و چې په هغې کې وزیران، لوړپوړي افسران او سفیران هم رابلل شوي وو. نو په هغوی کې د پاکستان لپاره د هندوستان های کمشنر سری پرکاش هم را دعوت کړی شوی و. نو هغه د هغې دعوت اړوند داسې لیکي: مونږ ټول میلمانه په قطار کې ولاړ وو چې جنا او دغه خور فاطمه جنا راغلل او موږ سره لاسونه میلاو کړل. بیا چې مونږ د خوراک میز ته کېناستو نو د ډوډۍ په میز د دنیا مشهور شراب په ډېرو ښایسته بوتلونو کې پراته وو او په هر یو بوتل به د شرابو نوم د سپینو زرو په تخته لیکل شوي، د بوتل په غاړه کې د سپینو زرو په زنځیر کې اویزان وو او د شرابو محفل ښه ګرم وو. خو جنا سره د دې فکر نه و چې د ګورنر هاوس نه بهر په لارو کوڅو کې د مهاجرو څه حال و او وروسته به د پاکستان سره څه کېږي. خو دننه د شرابو جامونه کړنګېدل داسې نه مخکې په تاریخ کې چرته شوي وو او نه به بیا چرته وشي. هر کله چې په هندوستان کې د انګریزانو نه د مسلمانانو د ځان له انتخابات کولو لپاره د مسلمانانو د وفد مشر شیر اغا خان غوښتنه وکړه او د هغه غوښتنه بیا وروسته ومنل شوه، نو د هغې ورځې نه په هندوستان کې د مسلمانانو د بدبختو بنیاد کېښودل شو. په 19مه صدۍ کې چېرته هم د مسلمانانو او د هندوانو په منځ کې فسادونه او جګړې نه وې شوې، خو چې کله په 20مه صدۍ کې په هندوستان کې جداګانه انتخابات وشول نو جګړې او فسادونه شروع شول او دا هر څه د انګریزانو په ګټه تمامېدل چې د هندوانو او د مسلمانانو په منځ کې به هر وخت ستونزې وي او دوی به د یو بل سره مشتي ګریوان وي، نو انګریزان به د پاسه ناست وي او د نفاق دې اور ته به لمن وخي. د دې فسادونو په وجه ډېرو مسلمانانو د هندوستان د تقسیم نه مخکې او بیا وروسته خپل ژوند د لاسه ورکړی و. د هغوی د ښځو ناموسونه د خاورو سره خوري شوي وو او دا د جنا په شان د یو څو لنډغرو د لاسه د هندوستان د مسلمانانو حالت زار و او په پاکستان کې اوس هم هغه حالت روان دی. خو آیا چا په دې سوچ کړی و چې سر اغا خان څوک و او سر اغا خان له چا دا اختیار ورکړی و چې په هندوستان کې د جداګانه انتخاباتو د انګریزانو نه غوښتنه وکړي؟ او آیا اغا خان دا غوښتنه د مسلمانانو د ښېګړې لپاره کړې وه؟ حالانکه حقیقت دا و چې دا په هندوستان او مسلمانانو کې د نفاق پیدا کولو لپاره د انګریزانو پلان و. نو د هندوستان د ګورنر جنرال سره د ملاقات لپاره د سر اغا خان په مشرۍ کې د وفد د روانېدو نه مخکې سر اغا خان ته ویل شوي چې ته به د هندوستان د انګریز ګورنر جنرال لارډ بنټو نه په خپله بیانیه کې دا غوښتنه وکړي چې مسلمانان به مسلمانانو له ووټ ورکوي او هندوان به هندوانو له ووټ ورکوي. او دا کار یو شیعه سر اغا خان ډېر په ښه ډول مخ پر وړاندې بوتلو. په کال 1911 کې سر اغا خان په هندوستان کې د وایسرای کونسل یو غړي اے آر بټلر ته لیکلي وو: زما دا یقین دی چې په هندوستان کې د برطانوي حکومت لپاره چې ما کوم خدمتونه کړي دي نو هغه به بې ځایه نه ځي او د هغې خدمتونو ټولې دنیا ته پته ده او د هغې ثبوتونه زما سره د هغه خط کتابت په شکل کې شتون لري چې کوم خط کتابت زما د انګریزانو سره شوی و. د آل انډیا مسلم لیگ اولني صدر اغا خان ته انګریزانو د سر هیس هاینس او داسې نور خطابات او د یو هېواد د بشر په څېر پروتوکول ورکول د مسلمانانو یا د اسلام د خدمت لپاره نه ورکړل شوي، بلکې د برطانوي حکومت د خدماتو په بدل کې ورکړل شوي وو. مطلب دا چې سر اغا خان د انګریزانو د جنا په شان یو ستر ایجنټ او جاسوس و. په کال 1906 کې یو لوړپوړي برطانوي کس او د اغا خان نږدې دوست لارډ لیمنګټن یو بل برطانوي لوړپوړي کس جان مورلي ته لیکلي وو چې په هندوستان کې زموږ اقتدار د هندوستان د مختلفو قومونو په منځ کې په نفاق باندې ولاړ دی
او همدغه سر آغا خان غوښتل چې د مسلمانانو او هندوانو په منځ کې نفاق وي چې په هندوستان کې د انګریزانو اقتدار د ستونزو سره مخامخ نشي. حالانکه شیعه آغا خان به چرته هم ځانته مسلمان نه ویلو او په تاریخ کې هغه مسلمانانو ته د نقصان رسولو یو موقع هم د لاسه نه ورکړي. او بیا یو بل شیعه جنه د پاکستان تش په نوم بانی شو او اوس په پاکستان کې شیعهګانو ته د کافر په سترګه کتلی شي. په متحده هندوستان کې د مخلوط یا جداګانه انتخاباتو سره د اسلام اخر څه کار وو او په دې کې ټاکل شوي غړو لپاره د طرز انتخاب د اسلام سره نه څه تړاو او نه د دې انتخاباتو اسلام ته څه ګټه رسېدلې وه. خو که موږ د متحده هندوستان تاریخ ته په ژور نظر وګورو نو د جداګانه انتخاباتو لپاره مسلمانانو چرته هم نه څه تحریک چلولی و، نه څه جلسې او جلوسونه ویستي وو او نه د جمعې په ورځ په جوماتونو کې د دې لپاره څه قرارداد منظور شوی و، بلکې د جداګانه انتخاباتو غوښتنه سر آغا خان د انګریزانو په وینا کړې وه. نو پکار خو دا وه چې د هندوستان مسلمانانو غیر مسلمانانو ته د اسلام دعوت ورکړی وي، نو هغوی هغه غیر مسلمانان خپل دښمنان کړل او په هندوستان کې د غیر مسلمانانو لپاره اسلام ته د دعوت دروازې د تل لپاره بند شوې او دغسې په مسلمانانو او هندوانو کې د نفاق او دښمنۍ بنیاد کېښودل شو. په مسلمانانو او هندوانو کې د زرګونو کالو ورورولي په دښمنۍ بدله شوه چې همدا انګریزانو غوښتل. حالانکه خواوشا زر کاله په هندوستان کې هندوانو مسلمان باچایان په سرسګو خپل باچایان منلي وو. د هندوستان د تقسیم نه وروسته په کال 2006 کې که یو مسلمان د هندوستان صدر او یو سیک وزیر اعظم جوړېدی شو، نو په متحده هندوستان کې هم مسلمان صدر او وزیر اعظم جوړېدی شو، ځکه چې د آبادۍ په لحاظ سره په متحده هندوستان کې د هندوانو نه پس مسلمانان په دویم نمبر وو، هغوی په اقلیت کې نه وو. چې کله په کال 1906 کې د مسلم لیگ بنیاد کېښودل شو، نو د مسلم لیگ مشرتابه د کال 1906 نه راواخله تر د اوسه پورې د مسلمانانو لپاره اخر څه کړي دي. او چې کله په کال 1956 کې برطانیې، فرانس او اسرائیل په مصر باندې د سویس کانال جنگ ور وتپو، نو پاکستان د برطانیې، فرانس او اسرائیل مرسته کړې وه، ولې د یو مسلمان هیواد مصر مرسته نه وه کړې. البته په پاکستان کې د مسلم لیگ مشرتابه دومره کار کړی دی چې په لاهور کې ګلبرګ او ډیفنس کې د پاکستان د 1% کسانو لپاره د عیاشۍ اډې جوړې شوې دي او د لاهور د شاهي مسجد په څنګ کې هیره منډي جوړه شوې وه او چې کله هیره منډي بنده شوه، نو اوس د ټول لاهور نه هیره منډي جوړه شوې ده. په پاکستان کې د 50% د زیات کسان د غربت د کرښې نه لاندې ژوند تېروي. په داسې حال کې د پاکستان جوړېدل د اسلام او د مسلمانانو لپاره نه و، بلکې د اسلام او مسلمانانو د تباهۍ لپاره جوړ شوی و چې دا هر څه د انګریزانو په ګټه تمامېدل. او اوس یې پایله دا ده چې پاکستان د برطانوي استعمار ځای ناستې د امریکې په دې سیمه کې د یو غلام او د یو ایجنټ په توګه باندې شتون لري او په جنوبي ایشیا کې د یو سلطان حیثیت اختیار کړی دی. هندوستان د خپلو روایتو مطابق خپل یو مسلمان ساینسدان ډاکټر عبدالکلام د هندوستان صدر جوړ کړی او پاکستان د خپلو روایتو مطابق د امریکې په وینا خپل ساینسدان ډاکټر عبدالقدیر خان په شرمونو وشرمو او په جیل کې اچولی و، چې بیا وروسته هغه په خپله یو مرکه کې ویلي و چې زما د ژوند د ټولو نه لویه اشتباه دا ده چې ما پاکستان له اټم بم جوړ کړی دی. مسلم لیگ د ټول هندوستان د مسلمانانو نه د پاکستان لپاره ووټ واغشتو، خو د تقسیم نه پس پاکستان د هندوستان مسلمانان د هندوانو پر حکم کرم باندې پرېښودل او بیا وروسته لیاقت علي خان هغوی ته ویلي و چې تاسو هم په هندوستان کې ښه. او همدغه کار پاکستان د کشمیر د مسلمانانو سره کړی و او همدغه کار په مشرقي پاکستان کې پاکستان د بهاریانو سره وکړو چې د کال 1902 نه تر د اوسه پورې په بنگلادیش کې په خیمو کې ژوند تېروي. پاکستانیانو یعنی پنجابیانو د جنانه پیغمبر جوړ کړی دی، خو چې یو سړی په خپل شراب څکي او میلمنو ته هم شراب ورکوي، په کال کې یو د اختر مونځ صرف د دې لپاره کوي چې په اخبار کې عکس راشي، د ډېر مال او دولت سره به یوه پیسه زکات هم نه ورکوو، هر وخت به په یورپ کې ناست و، خو دې بدعمله چېرته هم نه حج کړی او نه عمره، او اخلاقي طور خو دومره یو پریوت انسان و چې د خپل یو نږدې دوست دینشاه سره په کور کې اوسېدو او د 43 کالو په عمر کې دې بدعمله انسان د هغه د 14 کالو نابالغه لور
رتن بای سره غلط تعلقات قائم کړي وو چې بیا دین شاه د کور نه وشړلو او محکمې ته راخلي وو. یو امریکایي لیکوال ستینلی وولپورټ په خپل کتاب جناح اف پاکستان کې لیکي چې جناح په لندن کې وو او لیاقت علي خان هم سره د خپل ښځې رانا لیاقت علي خان لندن ته راغلی وو. نو دې بد اخلاقه جناح د لیاقت علي خان ښځې ته هم سترګې خړې کړې وې. نو داسې کس ته قائد اعظم ویل شوی وو که حرامي اعظم او که منافق اعظم. د جناح معاون وکیل مستر چاګلا په خپل کتاب روزز اف ډسمبر کې لیکي چې په کال 1930 کې ما د جناح سره په بمبئی کې د ټولټاکنو لپاره انتخابي مهم چلاوه. نو داغه ښځې رتن بای په یو ټوکری کې خوراک راوړو. نو هغې جناح ته وویل چې تا ته پته ده چې ما تعالی د خوراک لپاره څه راوړي دي؟ نو جناح ورته وویل چې ما ته خو پته نشته چې تا څه راوړي دي. نو رتن بای ورته وویل چې ما تعالی ستا د خوښې د خنزیر د غوښې سینډویچ راوړلی دی. نو جناح ورته وویل دا څه وایي؟ ما په جداګانه انتخاباتو کې د مسلمانانو له اړخه برخه اخیستې ده او که مسلمانان د دې نه خبر شي چې زما د مینې خوراک د خنزیر د غوښې سینډویچ دی بیا به مسلمانان ما لا ووټ نه راکوي. نو رتن بای ته وویل چې اوس دا ته کور ته یوسه بیا به په کور کې زه وخورم. دا دومره منافق انسان و. بیا چاګلا په خپل کتاب کې لیکي چې موږ د بمبئی یو مشهور رستوران کارنا لیګس ته لاړو. نو جناح دوه د کافي پیالو یو پلیټ پسټری او یو پلیټ د خنزیر د غوښې د سموسو آرډر ورکړ او موږ په مړخه د کافي او د خنزیر د غوښې د سموسو مزه واغشتي. نو آیا جناح یو دمخي انسان نو چې د ولس په مخ کې خو د خنزیر غوښه نه خوړله او ځان له به خوړله؟ د ده په کور کې به د خنزیر غوښه هر ورځ پخېدله او چې کوم نور د جناح ملګري نو هغوی به هم هر وخت د شرابو په نشه کې ډوب او د ټولو لنډغرو د اسلام په پاک نوم پاکستان جوړو. نو دا اوس چې څه د پاکستانیانو سره کیږي نو ډېر ښه کیږي چې د دې مشران د پاکستان د جوړولو لپاره په یو داسې کس پسې روان وو چې هغه په یو وخت کې د کافر اعظم په نوم باندې یادېدلو او چې کله په کال 1946 کې د جناح په حکم په کلکته کې د ډایرکټ اکشن ډے په وجه د زرګونو کسانو قتل عام وشو. نو بیا د قاتل اعظم په نوم باندې مشهور شو. خو بیا هم هغه د انګریزانو په کومک د پاکستان په نوم یو ټوټه د هندستان نه را جدا کړه چې هغه منحوسه ټوټه نه یوازې د پښتنو او د بلوچو لپاره یو منحوسه ټوټه ده بلکې د ګاونډي هیوادونو په ځانګړې توګه د افغانستان لپاره هم یو سرطان دی او دا سرطان په سیمه کې داسې خپور شوی دی چې اوس د دې بل علاج نشته بغیر له دې چې دا منحوسه ټوټه پاکستان د تاریخ برخه جوړ شي. د ورځپاڼې جنگ نمائندګانو د پاکستان د جوړېدو اړوند د پاکستان مسلم لیگ فنکشنل صدر پیر پګاړه نه په یو مرکه کې یو څو پوښتنې کړې وې. اولنۍ پوښتنه: پیر صاحب، د پاکستان جوړېدو نه مخکې په متحده هندوستان کې د تحریک پاکستان د هندو مسلم فساد اړوند ستاسو څه خیال دی؟ جواب: د مسلمانانو او هندوانو په منځ کې اول فساد په کال 1945 کې په صوبه سند کې شروع شو چې کله په خپل منځ کې د جګړې په وخت کې یو سندي بل سندي مړ کړو. نو بیا د پولیسو لوی انګریز افسر ټیکسن راغی نو هغه په بازار کې اور لګول شروع کړل او د دکانونو پروانول شروع وکړه. نو د سندیانو ذاتی جګړې له د هندو مسلم فساد نوم ورکړو او زه د دې پیښې په خپل غواړم. دویمه پوښتنه: پیر صاحب، د دې نه خدا ښکاري چې دا ټول شر او فساد خو انګریزانو شروع کړو. جواب: که رښتیا اورېدل غواړئ نو رښتیا دا دي چې انګریزانو په هندوستان کې د یو مسلمان هیواد د جوړولو پریکړه د کال 1940 د لاهور د قرارداد نه ډېره مخکې کړې وه. ولی خان د دې اړوند یو بیان ورکړی و. نو ضیاء الحق د هغه نه پوښتنه کړې وه. نو ولی خان ورله د انګریزانو د یو خفیه ډاکومنټ نقل ولېږلو. نو بیا ضیاء الحق غلی پاتې شو. درېیمه پوښتنه: پیر صاحب، دا تاسو چې کومه خبره کوئ نو دا رښتیا دي چې پاکستان انګریزانو جوړ کړی دی؟ جواب: رښتیا خو دا دي، باقي منده ستاسو خپله خوښه ده که منئ هم او که نه. څلورمه پوښتنه: پیر صاحب، د دې خبرې څه ثبوت شته؟ جواب: په هغه وخت کې د برطانیې وزیر اعظم ویسټن چرچل په قاهره کې د پنجاب د وزیر اعلی سر سکندر حیات سره ملاقات شوی و. نو په هغې کې ویسټن چرچل سر سکندر حیات ته ویلي چې په هندوستان کې مسلمانانو د انګریزانو سره څومره کومکونه کړي دي نو د هغې په بدل کې به موږ دوی له په هندوستان کې یو بل هیواد جوړوو. پیر صاحب بیا زیاته کړه چې ما د سکندر حیات د زوی سردار شوکت حیات ته پوښتنه وکړه نو هغه هم
بیا د دې خبرې تصدیق وکړو چې او دا خبره رښتیا ده. پنځمه پوښتنه: پیر صاحب تاسو د مسلم لیگ صدر یې او تاسو هم هغه خبرې کوي چې کومې خبرې نور قوم پرسته کسان کوي. جواب: ګوره حقیقت ډېر تریخ وي. په حقیقت کې مسلم لیگ د با اثر کسانو پارټي وه او دا ټول با اثر او رسوخ والا کسان بشمول د سر سید محمد اقبال د انګریزانو په وینا په مسلم لیگ کې شامل شوي وو. شپږمه پوښتنه: پیر صاحب د پاکستان په جوړولو کې د مسلم لیگ هیڅ کردار نه و. جواب: چې څنګه تاسو ته ما وویل مسلم لیگ د با اثر کسانو پارټي وه، دا د عام ولس پارټي نه وه. مسلم لیگ نه هغه وخت یو پارټي وه او نه اوس یو پارټي ده او نه به دا کله هم یو پارټي جوړ شي. په پاکستان کې اقتدار د تل دپاره د هغې ادارو په لاس کې وي چې کوم د انګریزانو وفادار وو او هغه خبره اوس هم روانه ده خو شکل یې بدل دی. بیا وروسته د ورځپاڼې نوی وخت یو اخبار نویس د پیر په ګاډه نه د دې اړوند بیا پوښتنه وکړه چې پاکستان انګریزانو جوړ کړی دی؟ نو پیر په ګاډه والا ډېر سخت جواب ورکړ: ولې ستا پلار جوړ کړی دی؟ بیا پیر په ګاډه زیاته کړه چې جناب د انګریزانو یو ایجنټ او د مسلمانانو د پاکستان په جوړولو کې هیڅ کردار نه و. ګرانو وطنوالو، بیا وروسته د پاکستان د سپریم کورټ پخواني چیف جسټس نسیم حسن شاه په لاهور کې یوې غونډې ته په خپله بیانیه کې ویلي وو چې پاکستان مسلم لیگ نه جوړ کړی بلکې د هندوستان تقسیم د انګریزانو پلان و. او بیا د بیانیې نه وروسته په خپله چوکۍ کېناستو. نو په حال کې اوازونه راپورته شول چې د دې خبرې وضاحت وکړه. نو دې بیا راپاڅېدو او خپله هم هغه خبره تکرار کړه. خو چې زه کله په تاشکند کې وم نو نسیم حسن شاه سره د خپلې ښځې تاشکند ته راغلی و. نو زما ورسره ملاقات وشو. نو ما ترېنه د پاکستان د جوړېدو اړوند پوښتنه وکړه. نسیم حسن شاه یو ډېر خوش مزاجه او خنداګونه انسان و. نو په خندا شو. ما ته وویل: مشال خان، پاکستان انګریزانو په دې سیمه کې د خپلو ګټو لپاره جوړ کړی و، خو اوس د انګریزانو امپراتوري له منځه تللې ده. نو د پاکستان راتلونکي به هم داسې وي لکه چې څنګه د انګریزانو د امپراتوري حال دی. نو په کال 1901 کې خو یو ځل پاکستان په منځ نیم شوی دی او چې مخکې به څه کېږي نو ما ته پته نشته چې پاکستان به پاتې شي او که نه. ګران وطنوالو، اوس به په لوی لاس سپارم. تل دې وي پښتو، تل دې وي پښتونولي او تل دې وي د اباسین او د مارګلې د غرونو نه تر د ابو دریا پورې زموږ د پلار نیکه ګران خوږ ګلالې او ګل ګلزار وطن لوی افغانستان. د ازادۍ په هیله، مشال خان ټکر.